بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبرګو سروری یم. نن ورځ د نهم ټولګي د ریاضي مضمون د دایرې سره یا په دایره کې زاویې دا درس انشاءالله موږ تاسو یایو د دایرې اړوند زاویې. تېره ورځ مو هم د دایرو موقعیت ښودلی و چې دوه دایرې همیشه د فوره په 15 حالتونو کې قرار لري. یو ته مو متقاطع دایره یلی و، دویم حالت یې غیر متقاطع دایره وي، دریم حالت یې داخلا ممسی، څلورم خارجا ممسی او پنځم حالت یې متحد دایره وي یا متحد المرکزه دایره. نن زموږ تاسو درس دی د دایرې اړوند زاویه. زاویه مختلف ډوله زاویې دي لکه قایمه زاویه، خط زاویه او منفرجه زاویه. خو هغه ټولې په هندسه پورې دي. د ټولو زاویې د هندسې دي، خو په دایره پورې اړوند درې ډوله زاویې دي: مرکزي زاویه، محیطي زاویه او ممسی زاویه. اول موږ تاسو د زاویه تعریف لیکو. زاویه یا انگل A-N-G-L-E زاویه. که دوه نیم خطونه په مبدا کې سره اتحاد وکړي نو په لاس راغلی شکل زاویه بلل کیږي. لکه د A او B زاویه یا د تیتا زاویه زاویه په دې حالت څخه ښودل کیږي. A او B زاویه دا د خپله د زاویې نه A او B زاویه د علامه چې بي دا د زاویې معنا لري. او که چېرې داسې لیکلي چې A او B د مثلث ډول دی ته موږ داسې A او B مثلث ته دغه د A او B زاویه ده. شکل ترسیموم. دوه نیم خطونه دي A او B. دغه ځای ته کومه زاویه یو؟ دغه ته زاویه یعنی د تیتا زاویه ده یا د A او B زاویه. بل عنوان لیکو د دایرې اړونده زاویه. د دایرې اړونده زاویه. یا angle of circle. تېره ورځ مو هم ښودلې وې چې دا په درې ډوله دي: مرکزي زاویه، محیطي زاویه او ممسی زاویه. ترڅو اول تعریف کوو مرکزي زاویه. مرکزي زاویه هغه زاویه چې راس یې د دایره
د دایره په مرکز او زول یې د دایره شعاعانې وي مرکزی زاویه بلل کیږي لکه د A او B زاویه یا الفا زاویه. هر مرکزی زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده، یعنی A او B زاویه دا مساوي کیږي په الفا زاویه دا مساوي کیږي د AB په قوس سره یا ارک سره. نو شکل ترسیموم. د دایره مرکز دی، مرکزی هغه زاویه چې راسي د دایره په مرکز نه او زول یې د دایره دوه شوګه، یوه دا شوه او راسي د دایره په مرکز نه پرته A او B زاویه. A او B زاویه په خپله مرکزی زاویه ده چې مرکزی زاویه همیشه د فوره د مقابل قوس سره مساوي ده، یعنی د AB A او B زاویه مساوي کیږي په الفا زاویه سره دا مساوي کیږي د مقابل قوس سره. لومړی مثال که حل کوو. لومړی مثال د C او R دایره په دایره کې لوی قوس یعنی میجر او لوی قوس د کوچنی قوس یعنی ماینور پنځه برابره دی. نو د کوچنی قوس لوی قوس، نو د کوچنی قوس لوی قوس او د مرکزی زاویه پراخواله یا اندازه پیدا کړئ. یوه دایره جوړ کړې ده چې په دایره کې یې لوی قوس د کوچني قوس 15 چنده ده، یعنی 15 واحده په اندازه یا د 15 چندو په اندازه لوی ده. حال
اول مون کوچنی قوس او لوی قوس تعریف کوو. کوچنی قوس د دایره د محیط د دایره د محیط هغه برخه چې پراخوالی یې له 180 درجو څخه کم وي. کوچنی قوس ورته وایي لوی قوس. د دایره د محیط هغه برخه چې پراخوالی یې له 180 درجې څخه لوی وي. یوه دایره ده کله چې ده یو قطر ترتیب یعنی د ای بی یو قطر وي، د ای بی قطر یو طرف ته هم نیمه دایره ورکې شوه، هم دغه طرف ته یې نیمه دایره ورکې شوه. د ټولو محیط څو درجه 380 درجې دی. کله چې په نیمایي کې 180 درجې دغه طرف ته دی، 180 درجې دغه طرف ته دی. که چېرته د 180 درجې نه یې یوه برخه زه وخورم، مثال 80 درجې وي، ډي او سی 80 درجې وي، نو کله دا 80 درجې وي نو دې ته موږ کومه برخه یې دغه کوچنی قوس دی، ځکه چې د پراخوالی یې د 180 نه کوچنی دی. که چېرته بیا نیمه دایره مکمله وي او یو څو برخه دغه ورسره وي، دې ته بیا مونږ لوی قوس یایو. نو یوه دایره رسموو. اول لیکو کوچنی قوس مساوي دی په x درجې سره. فرض مثال د یوه دایره ده د یو قطر دی A B. کوچنی قوس که زه مخته رابطه ورته لیکم چې یو قوس کې انتخاب کوم پی کیو دی مرکز د د فی کیو قوس دغه زاویه دو تیتا زاویه. کده زه بل نمبر کومه टी نمبر کومه. یو د پی کیو قوس دی، بل د پی टी کیو قوس دی. نو زه اول لیکم چې د قوس ته زه اکس یایمه، د بل لیکم چې کوچنی قوس په فی کیو مساوي کیږي په اکس درجه سره. لوی قوس لیکم پی टी کیو، پی टी کیو دا مساوي کیږي ټول محیط 380 درجه دی. 380 درجه نه چې زه دا برخه لرې کوم دغه لوی قوس په لو سره کوي. نو فی टी کیو قوس مساوي کیږي 380 درجه منفي x درجه.
دا رابطه مې هم پیدا کړه. استا مې هم اوس په سوال کې راکړی دي چې کوچنی قوس د لوی قوس سره 15 برابره، یعنی که کوچنی قوس په 15 برخو کې ضرب کې د لوی قوس سره مساوي کېږي، نو زه لیکم چې پی ټي کیو قوس مساوي کېږي 15 ضرب پی کیو قوس سره. نو دلته هم مرکزی زاویه ده. خب مخته مو هم ویلو چې د یو مکمل دوران 380 درجه ده، نو زه لیکم چې یا مو هم مرکزی زاویه تعریف کړې وه. مرکزی زاویه مخته تعریف کړه چې د فی او کیو زاویه د خپله د دیتا زاویې نه عبارت و چې دا مساوي کېږي د ایکس درجې سره. پی او یو زاویه دا مساوي کېږي د ایکس له درجې سره. ولې مساوي ده؟ ځکه چې مرکزي زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده. نو اوس لیکم کله چې د دې سره مساوي شو، نو دا میز په ایکس اخلی دی او د لوی قوس مو په هغه څه اخلی دی په 380 منفي ایکس. نو زه لیکم چې پی کیو جمع پی ټي کیو قوس دا مساوي کېږي دغه جمع ده د مکمله دایره لوستی سي په 380 درجې سره. نو پی کیو مخفله چی سره مساوي کړی ده؟ د ایکس سره، ایکس درجه جمع پی ټي کیو د خپل څه سره مساوي ده؟ د 15 پی کیو سره. 15 چنده د پی کیو مساوي کېږي په 380 درجه. ایکس درجه جمع 15 پی کیو مخفله چی سره مساوي کړی ده؟ د ایکس سره. لیکم چې 15 ضرب ایکس صفر ایکس درجه مساوي کېږي په 380 درجه. د درجه معنی لري. نو 15 جمع یو د خپله ضریب لري 6 ایکس درجه مساوي کېږي په 380 درجه سره. اطراف په شپږو نه تقسیموو. لیکم چې 6 ایکس درجه بر 6 مساوي کېږي 380 درجه بر 6. 6 به 6 سره ختم شي، نو ایکس درجه به مساوي شي اتصال دا په 6 اتصال کوم یو دا په 6 اتصال وکم 6 یو صفر خپل 80 درجه. نو ایکس مساوي کېږي په 80 درجه سره، یعنی ایکس مساوي کېږي په 80 درجه سره. دا کوچنی قوس ده. کله چې لوی قوس پیدا کوم نو په دا رابطه کې وضع کوم. پی ټي کیو قوس مساوي کېږي 380 درجه منفي ایکس. ایکس که مطلوب ده 80 درجه. نو پی ټي کیو مساوي 380 صفر نه صفر لوړ شي، صفر شپږ نه شپږ لوړ شي، صفر درې خپل ولیکه 300 درجه. یعنی لوی قوس یې د کوچني قوس څومره چنده ده؟ 15 چنده سره مساوي ده. نو د فی کیو مساوي کېږي 80 سره کېږي، نو پی ټي کیو به هم د څه سره مساوي شي؟ د 300 سره مساوي کېږي. دویم مثال لیکو. دویم مثال په لاندې شکل کې. دویم مثال په لاندې شکل کې کا او اس
کا او اس زاویه مساوي وي په 1 درجه سره ای او جې زاویه دا مساوي وي په 2 درجه سره د ای کا د دایره قطر وي دایره قطر وي د اس کا قوس کا جے قوس اس جے قوس او د ای کا قوسونه پیدا کړئ. شکل باید وکړئ. شکل ترسیموم. دا د او مرکز ده او دا د ای کا قطر ده ای کا د یوه زاویه دو جه د دویمه زاویه 1 درجه اس شکل یې هم ورکړی دی د اس کا قوس او د کا جې قوس او د ای کا قوسونه هم پیدا کړئ. ورڅو موږ رابطې لرو مرکزي زاویه متعریف کړې وه چې هغه زاویه ده چې راسي د دایرې په مرکز او زولې د دایرې شواګانې وي او هم مو دا کیلو چې هره مرکزي زاویه د مقابل قوس سره مساوي ده، یعنی د اس او کا زاویه د خپله د اس کا قوس سره مساوي ده او د ای او جې زاویه د خپله د 2 درجه ده چې د مقابل قوس د ای جې قوس سره مساوي ده. نو دغه ځای پیدا کوم اس کا باید پیدا کوم، دا قوس باید پیدا کړم، یو دویم د کا جې قوس پیدا کوم، دریم د اس جې قوس پیدا کوم، څلورم د ای کا قوس پیدا کوم. اول د اس کا د مرکزی زاویه له مخه ځایلی شمه مرکزی زاویه له مخه ځایلی شمه چې د اس او کا زاویه چې مساوي د 1 درجه دو دا مساوي کیږي. مرکزی زاویه همیشه د پوره د مقابل قوس سره مساوي ده، یعنی دا مساوي دو د اس کا سره. نو لیکم چې اس کا قوس مساوي کیږي په 1 درجه سره، په 1 درجه سره. دویم د کا جې د کا جې نه مخته باید کومه پیدا کومه د ای کا دغه قوس پیدا کومه. کله چې د ای کا پیدا کوم دا هم د مرکزي زاویې له مخې لیکم چې ای او جې زاویه دا مساوي دو په 2 درجه او دا مساوي کیږي د ای جې قوس سره. نو لیکم چې د ای جې قوس مساوي کیږي په 2 درجه سره. اوس دا پیدا کومه د خپله د ای کا د دایره قطر ده، یعنی قطر همیشه د پوره دایره په 2 برخې ویشي چې نیمه برخه پسانۍ نیمه برخه ښکتنۍ، یا د دایرې محیط 380 درجه ده. کله چې 380 درجه په 2 تقسیم کو نو 180 درجه هم لاندې پاتې کیږي، 180 درجه هم د فاصله پاتې کیږي. نو د ای کا یا لیکم چې د ای کا قوس 2 درجه ده 180 درجه ده.
نو زه کله چې دا پیدا کوم نو زه لیکم چې د ای کا قوس منفي دغه مساوي کېږي د دغه سره. نو رابطه لیکم ای کا قوس مساوي کېږي ای جه جمع ج کا. نو ج کا به مساوي شي ای کا د مساوات دفتر پر وړومه علامه مربي کېږي ای ج. نو ج کا قوس مساوي کېږي ای کا خپل سوسته مساوي ده 180 درجه 180 درجه منفي ای جه مو مخته پیدا کن څه سره مساوي ده 2 درجه. نو ج کا به مساوي شي 0 نه 2 ترانه شي حاصل کا لاس نه 2 لوټ شي اته دلته پوت دي و نه وته تلان یو حاصل کا ولس نه وته لوټ شي نه وته 90 درجه. دا هم پیدا شو. دریام د اس جی پیدا کوو او د ای کا پیدا کوو. د اس جی دی پورا اس جی دا ما هم پیدا کو دا ما هم پیدا دا برخه پیدا شو دا برخه هم پیدا شوی دو. لیکم چې اس جی مساوي کیږي په اس کا جمع کا جی سره اس کا قوس جمع په کا جی سره اس جی قوس مساوي شي اس کا هم پیدا کړای وو څو درجه وو 11 درجه جمع کا جمع هم اوس پیدا کو 98 درجه. نو اس جی مساوي کیږي اته یو نه 9 12 190 درجه. ای که دا هم په دا ډول پیدا کوای شم چې د اس جی مساوي کیږي دا ولیکم چې یو په دغه طریقه پیدا کیږي یعنی دا لیکلی شم چې د اس جی قوس مساوي کیږي دغه جمع دغه صحیح ده. ای کا قوس لیکم ای کا قوس په دوه طریقې پیدا کوي. یو هم داسې لا شو چې د دایره محیط 380 درجه ده. کله چې 380 درجه په دوه برخو ویشو نو لاندنۍ برخه هم 180 درجه کیږي پسانۍ کدا غوي هم د 180 درجه ده او کدا غوي دا هم 180 درجه ده. نو لیکم چې د ای کا قوس مساوي کیږي په 180 درجه سره. نو د نن ورځې درس هم دومره بس و. تر راتلونکې ورځې پورې مو په خدای سپارم. وسلام.